أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خیر قدرمند مشور پښتنې نن په یوه طرف باندې د عارف وزیر وینې پرتې دي او په بل طرف باندې د پنجاب د گورنر د خوشحالۍ خبرې رودري میتیا خوشحالۍ منو کوي نن په یوه طرف باندې د دغې خورې د پولین کې وینې تودي په بل طرف باندې د دغې خورې دشمن خپلې خوښۍ منو کوي د ازل نه تر نن ورځې پره دا هغه د میر دشمن پوته شوی دی او تر وسه پورې هم دشمن دی په یوه حالت چې در نه پرېږدي ته چې غلی کښې نه هم راویدې ته چې مخالفت کې هم راویدې او ته چې دیسي کې هم خرڅ چې دا خوره خرڅه کې جاسوسي کې بیا د نه پرېږدي دا د مړوي دا د په یوه صورت چې نه پرېږدي پښتانه لیار درته خوښه کې دا مرګ د غیرت په لیار شکستی که دا د دیسي په لیار شکستی इसके पीछे वर्दी है दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है कर्नल कर्नल दहशतगर्द ये कर्नल कर्नल दहशतगर्द ये मजमा दहशतगर्द ये मजमा ननो دا ملګري نن میشتوز دلته سره روغونډ شوي ملګری د خپل خوب راغونډې دی په دغه وطن دی چې کوم جنګ شوي دی چې کوم مرګونه شوي دي دغه د بند کولو یک حیوال یاردو د دوسرو چګول دي د دوس په ذریعه باندې کېږي دوس که خپله خور سره مینه لرستی دوس که خپل ځانونه پېژندستی دوس که خپل وطن پېژندستی دوس د خپلې خورې د خپل وطن د عزت دپاره د تقدس دپاره رچک شستی دا ملګري شور مه کړئ چې کښېنئ زه دا چا کې دي کښېنئ دوسې نن زه یو غږ کومه په ټولو پښتنو یې کومه چې پښتون کمه دا د عارف وینه توی ده که د خړکمر وینې توی شوې که د ارمندوڼي وینې توی شوې که د 3 جون 2018 کې په واڼه کښې وینې توی شولې دا وینې په کوم خاطر تویې شوې دي دغې ظالمانو دغې جابرانو د سوات خویندې مندې ته کنځلې کولې ده د باجوړ خویندې مندې ته کنځلې کولې ده د پېښور خویندې مندې ته کنځلې کولې ده د اورکزۍ ایجنسي د کورم د خیبر د وزیرستان داسې نور چې څومره تر کویټه پوره پښتانه پراته دي په چیک پوسټونه یې د دوی خویندې مندې ته کنځلې کولې دغو خلکو هغه خویندې مندې خپلې خویندې مندې شمېر کړلې او د هغې په ننګ راووتل ای پښتون کمه ستا نه تپوس کو ته د خپل چا چې ننګ در باندې کړی دی هغې سره څو فیصده ولاړ دي نه نه دلته یعنې زه رښتیا درته وایم دا ظالم دا جابر دا زمونږ په مرګونو به جوړ شي خو فاتح نشي جوړېدلی دا د ځان سره ولیکي چې نشي پښتونخوا فتح کولی خو دا د ډېرې کړایې وکړلې دا غرونه دا وطنونه دا زمونږ د پښتنو دي ډېر زورور راغلي دي مونږ یې کمزوري شمارولو ځان یې طاقتور شمارولو نن د وزیرستان په غرونه کې نن د فاټاو پښتونخوا په غرونه کې همدا کمزوري پښتانه اوسېږي چې ځان ته زورور نن نشته دی داسې به سبا ته هم نه وي دا خلک به په خپله خاوره موجود وي ټول پښتون قام ته دا خبره کوو د عارف وزیر جنازه به په واڼه کښې هم کېږي مونږ به د خپل قام ته یو فاینل خبره کوو یو خبره به ورته ږدو یو فیصله کول دي یو عزم کول دي یو وعده کول دي زما سره نه د بل سره نه د دغې خپلې خاورې سره چې په دې خاوره باندې دا د بېوسۍ مرګونه مونږ منو که نه یې منو او که نه یې منو بیا هر هغه سړی چې دې خاوره ته جنګ راوړي
یا چې څوک جنگ راوړي د هغه ملګرتیا کوي آپ په خپله خاوره پرېږدئ که نه یې د دغه دپاره چې قرباني راځي قرباني ته تیار یې که نه یې دا تیاري څه ده صرف چې د تیاري اواز ورکوي دا به هم په ده باندې د ده د دغې ځای نه په شاتګ ذریعه جوړېږي ملګرو خبره ورځوم نه رالنډوم یې د جنازې وخت هم پوره کېږي او موږ په خپل منځ کې په داسې حالات کې سره راغلي یو چې یو په یو ځای بل په بل ځای دلته سره راټول یو موږ به یو خبره یو مشوره په خپل منځ سره کوو بیا به دا خپل ننګیالي کام ته دا کام د ننګه نه دی هسې د ظالم او د جابر دا سوچ تېر شوی دی دا منو په دې خاوره د ظلم او جبر چې څومره هم شکلونه دي مای فوج موږ نه پېژندو دا ټول ستا شکلونه دي دا ټول ستا خلک دي دا ټول تا جوړ کړي دي دا ټول تربیت تا ورکړی دی د دغې ټریننګونه تا کړي دي هر شی تا کړي دي دلته خبره هم دا روانه ده چې ګوټ طالبان دي یا پلانکي دي پلانکي دغه وویشتو ګوټ طالبان نه په دې خاوره باندې هر وسلوال ګروپ د دغې ریاستي ادارو پیداوار دی په کوم شکل سے چره درومي موږ خپل دشمن پېژندو دلته چې څومره هم ولسونه راغلي دي صرف جنازه نه یو پیغام به هم ځان سره وړو دا پیغام د خپلې خاورې دی عارف وینا چا پټای نه و ځنې نیولی د عارف پل په کور شه څوک میسینګ پرسن نه و عارف ته څوک په چیک پوسټ نشول ورچګېدلی د کام او د دغې کام وطن خلقو سره دا لوبه روانه وه دی په هغې سر باندې شهادت کړی دی د کام خیرخواه وپېژندستی د کام د هغو خلکو سره ودرېږئ چې کوم څوک په دې کام باندې هر شي ته تیاري موږ بیا هم د خپلې خاورې سره واده کوو چې تر څو هم په موږ ښه ساوي څو هم موږ ژوندي وو ستا د خاورې د دغې خپل وطن په قدوس باندې قسم کړو د ده په عزت قسم کړو چې څوک هم د پښتونخوا وطن عزت ته په کږو سترګو ګوري موږ نه برداشت کوو موږ په ډاګه او په سره ورځ د هغې مخالفت کوو لاره یې نیسو دا زموږ د خپلې خاورې سره وده ده زموږ خاوره چې آباده وي زموږ کام به آباد وي عارف وزیر کله هم بخونکی نه دی نه زموږ تېر شهدا بخونکي دي زموږ دا دومره لچک دا لچک نه دی دا زموږ زور ښایي دنیا ته چې څومره زور دی یو سپرینګ چې څومره هم ته لاندې بوزې بوزې زور پې کوې آخر چې کله زور ور ختم شي هغه نه پس چې څومره تا زور ورکړی وي دومره په زور درپسې راپاسي ته خپل کوششونه وکړه دغه سپرینګ ته چې څومره لاندې بوزې ته څومره زور ورکوې دومره زور ورکړه هم په هغې نه هم په ډبل زور کې به په تا پسې راپاسي په والله د دغې خاورې سره چې چا هم خیانت کړی دی چا هم غداري کړې ده چا هم په دغې خاوره زموږ پښتانه ورونه قتل کړي دي دا مو وعده ده د خپلې خاورې سره چې یو به هم نه معاف کوو کله یې نه معاف کوو دا مو د کام نه وعده ده نوره خبره به بیا هم کام ته په مشترکه په مشوره سره موږ ږدو تر هغې پورې اوس جنازه ده په جنازه کې په صفونه په ترتیب ودروئ چې څومره هم د ترتیب مظاهره وشي دومره به دا زموږ راتلونکی هم روغوي ډېره مننه